د سه شنبې په ورځ کندهار کې لسګونه ځوانانو د یو خصوصي نیمه لوړ زده کړو له انسټیټیوټ څخه د ژورنالیزم، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، سیول انجینري او انګلیسي ادبیاتو په برخو کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. تازه فارغ سوي ځوانان وایي دولت دې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. د دولت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ د نیمه لوړو زده کړو څخه سیده لوړو زده کړو ته هغه د تنزیل برخه موږ د حل کړي ژر تر ژره لوړو زده کړو وزارت او تر څنګ دولت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي چې موږ لپاره د کار زمینه برابره کړي. رسنۍ چې کوم فعالیت اوس لري یا مثلا د خنډونو سره مخ دي، رسنۍ ته باید پوره د بیان ازادي ورکول شي. د حکومت څخه اړوند غوښتنه دا ده چې کوم محصلین چې فارغېږي د اړوندو ادارو څخه هغوی ته باید کاري فرصتونه ایجاد شي تر څو وکولی شي دوی په خپل وطن کې خدمت وکړي او د نورو هېوادونو څخه د مهاجر او د نورو کړنو څخه راوګرځي، ځکه ډېر ځوانان موږ د بیکارۍ له وجې څخه نورو هېوادو ته ځي او یا هم په نشي توکو او په نورو ناوړه کارونو اخته کېږي. خبریالان دي چې هغه بهر ته ځي، ځکه دلته رسنۍ تړل شوي دي او رسنۍ د تړل کېدو په حال کې دي. محدودیتونه او د دولت هغه سخت قوانین به د دې سبب شي چې نورې رسنۍ هم وتړل شي او نور خبریالان هم بیکاره شي او خارج ته ولاړ شي. په تازه فارغ شویو محصلینو کې 15 تنې مېرمنې هم شاملې دي. فارغ شوي مېرمنې له دولت څخه غواړي چې نور دې د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي خلاص او مېرمنو ته دې د کار کولو فرصتونه ډېر کړي. ډېر خوشحاله یم چې نن د قادري انسټیټیوټ څخه فارغه شوې یم او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي او د هغو نجونو لپاره چې مکتبونه یې وستړل شوي دي هغوی مکتبونه خلاصه کړي او د پوهنتون د محصلینو لپاره د کار زمینه برابره کړي، ځکه چې په ټولنه کې ښځینه هم حق لري چې د باندې د نارینه سره یو ځای کار وکړي. الحمدلله چې نن زه د پوهنتون څخه فارغه شوم، د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې نجونو ته د کار او تعلیم د زمینه برابره کړي. په دغو مراسمو کې د کندهار د پوهنې رئیس ویل د پوهنې په سکتور کې لا هم دوی د هغو کسانو د جذب اړتیا لري چې مسلکي زده کړې لري. انشاءالله اطمینان درکوم چې هر څوک په هره رشته کې فارغېږي دا زموږ ستاسو مهربانه مشران دي، ټولو ته د کار زمینه په فکر کې نیول شوې ده، د هر چا نوم او خپل ادرس مکمل ثبت دی، خو البته دا یو څه حوصله او صبر کول دا نو غواړي د انسان طبیعت داسې وي چې موږ تلوار یې په طبیعت کې وي. دا مال په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې زرګونه ځوانان کندهار کې په بېلابېلو برخو کې په زده کړو بوخت دي او له دولت څخه په دغه ولایت کې د ماسټري او دکتورا په کچه د نورو عالي تحصیلاتو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.